یوه ورځ چې پریزاد په خپله کمره کې ملاستو او موبایل یې کتلو نو د بهر نه د چا د دروازې ټپولو اواز راغلی. هغه بهر لاړ او یو سړی یې ولید چې په 3 پیس سوټ کې ولاړ او په لاس کې ورسره سیګار و. یو بل سړی هم ورسره و چې ساده جامې یې اچولې وې. هغه بل سړي ته اشاره وکړه او وی ویل دا بهروز کریم دی، دا یو ډېر غټ بزنسمین دی او زه د سیکرټري یم. موږ ته ستاسو د مرستې ضرورت دی، مهرباني وکړئ او زموږ مدد وکړئ. سیکرټري ویل چې بهروز کریم 3 میاشتې مخکې خپله ښځه وژلې وه او اوس د هغې روح بهروز کریم ته تکلیف ورکوي. صاحبه ما معاف کړئ، ما دا کار په خوا پرېښوده دی. زه ستاسو هیڅ قسم مدد نشم کولی، تاسو ځان له چېرته بل عامل وګورئ. سیکرټري ورلا د ډېرو پیسو لالچ ورکړو خو پریزاد په هیڅ صورت نه منله. بهروز کریم چې تر اوسه خاموش ولاړ و په غوسه کې یې وویل بابا زه خو به ستا هغه پلار هم چې زه په تکلیف کې یم، نو دنیا به زه ټوله په تکلیف کې کم ځان سره. او پریزاد یې ځان سره په ګاډي کې ور واچولو. بهروز کریم ډرایور سره مخ کې کېناست او پریزاد یې شاته کېنولو. پریزاد د مدد دپاره اوازونه کول خو سړي ورلا په سر تماچا کېښوده او ورته یې وویل غلی کېنه کني په دې کاپر دې ولم. پریزاد په خاموشۍ سره په موټر کې کېناست. پریزاد د دروازې خوا کې ناست او د ځان باره کې یې سوچ کولو او فکر یې کولو چې په کوم مصیبت کې راګیر شوی دی. د هغه اوښکې په قطارونو په سړک بهېدلې. د بهروز کریم کور ته په رسیدو سره هغه ته د آرام دپاره یوه کمره ورکړې شوه. ماښام بهروز کریم د هغه خواته راغلی او په یو تیز اواز یې وویل زما د ښځې روح ماله تکلیف راکوي، هغه زه نه وینم خو په ما یې خوراک سکاک او ټول خوب یې راله خراب کړی دی. زه د هغې د لاسه په لړزان یم، زه په تکلیف کې یم. بابا زما مدد وکړه. صاحبه ستاسو د ښځې ولې ځان وژلی و؟ بهروز کریم د ماضي په ترخو یادونو کې ډوب شو او په نرمه لهجه یې وویل د هغې یو هلک سره غلط تعلقات او ما هغه هلک وجو او لیلا سبا په کور کې لکه د نوکر په شان ساتله او ډېر زیات تکلیف په مې ورکولو او یوه ورځ هغې خودکشي وکړه او اوس د هغې روح ما ډېر زیات تنګوي. پریزاد ویل او سر یې وخوځولو. زه سیده صاحبه زه د هغې روح سره خبرې کول غواړم. هغه په لوستلو سره د لیلا سبا روح په ټول کور کې لټول شروع کړل. د یوې کمرې نه د هغې د خندا اواز راغی. پریزاد هلته ورغلی چې ویې لیدل نو د لیلا سبا روح د ډریسنګ میز مخې ته ناست او ځان یې سینګارولو. ښه نو ته یې لیلا سبا؟ لیلا ورته مخ وګرځولو او په یو زړه راښکونکې مسکا سره یې وویل او زه لیلا یم او ته پریزاد یې، زما د شړلو دپاره راغلی. ډېره ښه ده، خو زه هېڅ ځای ته نه ځم. زه به د هر ظلم حساب اخلم چې په ما شوی دی. کوم ظلم؟ تا خو ځان په خپله مړ کړی دی، تا خو خودکشي کړې ده. بهروز به زه د شهزادګو په شان ساتلم، خو کله چې هغه ته زما او د ولید د تعلقاتو پته ولګېده نو هغه ولید ووژلو او زه یې وینځه کړم. د کور کارونه به یې راباندې کول او د نوکرانو جامې به هم په ما وینځلې. ګوره لیلا، بهروز کریم ستا مجازي خدای دی. لیلا ته هغه ته تکلیفونه مه ورکوه. زما پلار مه جوړېږه، هر څومره چې د شړلو کوشش کوي نو کوه او اوس زما د آرام وخت دی، ته دلته نه ځه. پریزاد د کمرې دروازه بنده کړه او بهر راووت. چې ماښام شو نو هغه او بهروز کریم د خوراک دپاره میز ته کېناستل. د لیلا سبا روح میز په زور خوځولو د خوراک ټول څیزونه یو خوا بل خوا توی کړل. بهروز په غوسه غاښونه چیچل او وی ویل دا هم د هغه لیلا کار، هره ورځ هم داسې کوي او ما تنګوي او په مختلفو طریقو باندې ماله تکلیفونه راکوي. خو چې یو ځل مې لاسونه راشي نو زه به دې ته چل وښیم. د لیلا روح د هغه خوا کې ولاړ نو هغه لا یې په مخ یو زوروره سپېړه ورکړه او د هغه ځای نه لاړه. په شپه کې چې د پریزاد سترګې پټې شوې نو هغې ولا په غوږ کې چغه ووهله. هغه راپورته شو او د ډېر ساعت د ویښېدو نه پس چې کله یې بیا سترګې پټې کړې نو لیلا ورلا په دوباره په غوږ کې چغه کړه
کله چې دا بیا کېدا نو هغه د خوب پلین ختم کړو او د کمرې نه بهر راووت. بهروز کریم په لاونج کې ناست و چې پریزادي ولیدو نو وی ویل هو پریزاده تلا تر اوسه پورې ویښې. سیبا ستاسو د ښځې روح ما خوب ته نه پرېږدي، هغه ما هم نه پرېږدي او په مختلفو طریقو راله تکلیفونه راکوي. دا ځکه خو ما ته راوستې که نه پریزاده، څو میاشتې وشوې چې ما بالکل آرام نه دی کړی. پریزاد زړه په بهروز کریم ډیر زیات خفه شو. سیبا تاسو فکر مکوئ، زه به دې خبرې له خامخا سهل نه وباسم، خو دا راته ووایي چې د لیلا سبا د عشق قبر کوم ځای دی. پریزاده هغه خو زما یو ډیر غټ دشمنو، د هغه لاش ما په ځنګل کې غورځولی چې ځناور یې وخوري. سیبا که په هره طریقه نو ماله د هغه هډوکي پکار دي.